ستړي مه شئ. د نن په ځانګړې مرکه کې د هلمند د څلورمې سرحدي لیوه د اوسنیو اړتیاوو، نیمګړتیاوو او پرمختګونو په اړه خبرې کوو. دغه لیوه مخکې زون و، اوس ولې لیوه شوله؟ علت یې څه دی؟ او په 1494 کال کې د دغې لیوه ډېر شمېر پوځي زیانونه ولیدل چې هغه د هلمند په سویل جنوبي ولسوالۍ خانشین کې اړوند د دوی کنډکونه پراته وه، پوستې پرتې وې چې هلته د دولت وسلوال مخالفینو درانه بریدونه پر وکړل، دوی ته تلفات ورسول او هغه سیمې سقوط هم شولې. د دوی د نوو پلانونو په اړه باندې خبرې کوو چې 1495 کال لپاره دوی څه چمتووالی نیولی دي او لکه څنګه چې تاسې هم په جریان کې یاست دولت د شفاق او طالبانو د عمري په نوم عملیات پیل کړي دي. خپرونه کې د دغې سرحدي لیوه قومندان سمنوال علانور خان بارکزی را سره میلمه دی. ښاغلی قومندان صاحب په خیر راغلاست. په سر کې پر دې باندې خبرې کوو چې دا خو لومړی سرحدي زون و، اوس په لیوه ولې تبدیل سو؟ علت یې څه دی؟ دلته په هلمند کې په مجموع کې صحوي زون جوړ شو چې پولیس امني و، پولیس سرحدي، دا ټول د دې زون دغه تر امر لاندې دي چې صحوي زون ده. هغه چې صحوي زون شو نو دا لیوه شول. بله. او په 1494 کال کې کله چې د دغې لیوه سرحدي ځواکونه د هلمند د خانشین ولسوالۍ په تاغز او ملخان سیمه کې پراته وه، داسې سخت ستړیاوې یې ولیدل، یې وځپل شول. علت اصلي څه و؟ علت خانشین و تاغز خو داسې دی چې هلته د 1 ساعت لاره تر پاکستانه پورې د موټر 1 ساعت لاره ده او زموږ سرحد بالکل خلاص دی. د پاکستان څخه دشمن ټول هجوم پر هاخوا باندې و. نو جنګو تر ډېره وخته پورې چې جنګونه په هغه وخت کې زه چاته دلته قومندان د لیوام نه وم، زه قومندان کنډک وم د نیمروز په هغه وخت کې. بله. مګر ما چې معلومات درلودی په هغه وخت کې د طالبانو هجوم ربط آمد لارې هم دغه وه، طالبانو هجوم هم ډېر و او جنګ هم تر ډېره وخته پورې وسو. جنګ هم داسې نه و چې یو 10 ورځې و 20 ورځې و، په میاشتو دربار ونیوه جنګ. نو علت دا و چې تاغز سقوط وکړي. وروسته د هغه څخه کتاب راغله خانشین کې ځای پر ځای شو، بیا دا ولسوالي بیا لاس په لاس شوله. بېرته بیا چې زه دلته رالم دلته مقرر شولم، بیا ولاړو. اوس خانشین ولسوالي زموږ په لاس کې ده، د کلاینه و کمربند دی. فقط 2 پوستې هلته موږ نور ضرورت لرو چې سکواټر و بلدوزر د شي پیدا شي. هلته 15 زابره دي، 4 زابر 10 متره جوړوالی لري چې په دغه زابرانو باندې پلان جوړ کړو او موږ خپل هلته ځان ته استحکامات جوړ کړو، موزې ځان ته جوړې کړو. دغه کار ولې نه دی سوی؟ دا کار د نه سکواټورو د نه بلدوزر څخه زموږ سره وعدې وشولې په اول جلسه کې. تاسې خپله دغه امکانات نه لرئ؟ خپله موږ دا امکانات نه لرو او د دې ځای څخه موږ کوښښ کړی چې په کرایه باندې د ښار څخه سکواټر بوزو، هغه دې ته زړه نه ښه کوي. په منطقه کې پیدا کېږي نه، هغه څوک نه راسره ځي. هلته جنګي حالت هغه. بله. مخکې تاسې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د هلمند سرحد نه دی ساتل سوی او سرحد یې خلاص دی او ستاسې خپل ځواکونه د سرحدونو د ټینګښت لپاره وظیفه اجرا کوي. له اوله سره کله چې دغه حکومت رامنځته سو د سرحدونو لپاره ولې یوه تابع یو چمتووالی ونه نیول سو؟ یعنې سرحدي ځواکونه چې په تاغز او ملخان کې پراته وه ولې بارامچې ته انتقال نه سول؟ مثلا ولې نور هغه رباط هغو سیمو ته؟ زه په دې په اول سر کې ما خارجان چې امریکایان زموږ سره په هغه وخت کې یو ځای وه، په دې تاغز کې ځای راته جوړ کړي. مال چې په تاغز کې ځای راته جوړی ولې په بارانچه کې نه راته جوړی؟ په خانشین کې ځای راته جوړ کړي. مال چې په خانشین کې جوړی ولې په چوټو کې نه راته جوړی؟ په بګت کې ځای جوړ کړي. ما ورته چې په سرحد کې نو هغو راسره ونه منله. یعنې هغه تاسې خپل مسؤلیت ادا کړی؟ موږ دا کار کړی چې موږ اول باید هلته موږ ته استحکامات ځایونه په سرحد کې راته جوړ شي چې موږ خپل کتاب انتقال کړو، هلته ولاړ شو. متاسفانه چا کار ونه سو، متاسفانه خوا دا کار ونه سو. او د دوستان د وتو سره بیا نو موږ هم دغه امکانات نه دي پیدا کړي چې خپل په امکاناتو موږ اوس سرحد ته ولاړ شو تر څو چې تجهیز نه سو.
بل تاسې خپله د پولساتو ځواکونو د یوه مشر په توګه باندې څنګه محسوسوئ که فرضاً د تاغز او ملخان پر ځای باندې دغه ځواکونه په بارامچا چوټو یا په رباط کې ځای پر ځای سوي وی څومره اغېز به کړی وی؟ نو لاره مطلق د دښمن لاره بنده وه، مطلق هلمند په امن کې وو. حتی چې دغه شمالي سیمې هم د دغه منطقې د دغه بارامچي د دغه څخه اکمالات کوي، دا به ټول په امن کې وي، هلمند به په امن کې وي. یعنې تاسې داسې واست که د لارې د ساتلو په تړاو فرضاً اوس سرحد خلاص دی، هلته خو له پاکستان سره د افغانستان ګډه پوله ده، د دولت وسلوال مخالفین له پاکستانه راوړي؟ بالکل دا خو معلومداره خبره ده. تاسې وینئ چې د دوی مړی د دوی زخمي په عیناً زمان کې پاکستان ته رسیږي، پاکستان هم تداوي کوي، هم یې دغه خوا څخه تجهیزوي، هم یې رالیږي. بارانچه دغه خاناشین خو یو ساعت لاره ده تر بارانچې پورې. د کابل له مشرانو سره تاسې دغه ستونزه شریکه کړې ده که چیرې د هلمند سرحد ونه ساتل سي هلته وطني ساحې یا شنې ساحو کې امنیت ناممکن دی؟ په واري موږ دا ټول مشرانو سره مسله شریکه کړې ده، په واري مو سره شریکه. دلته هیات راغلی دی د مرکز څخه، دلته هیاتان راغلي دي، حتی چې لوی درسي صاحب راغلی دی، دلته په خپله قومندان عمومي د قوا راغلی دی، دلته ټولو سره دا مسله شریکه ده. نو تر څو چې موږ امکانات پیدا کړو هغه هم وګورو د افغانستان امکانات په وخت کې چې امکانات پیدا کړو تجهیز امکان دی ولري چې موږ واسطې. بل ښاغلی قومندان صاحب تاسې د پولو د ساتنې دنده لرئ، دا چې داسې ستاسې وظیفه ده بیا مو ولې خپل سرتیري مثلا په کومکي شکل په لښکرګاه کې ځینو ارګانونو ته ورکړي دي او یا دا چې دا خو شرایط زموږ سرحدي ځواکونه په سنګین کې هم جنګېدلي دي، په نوزاد کې هم جنګېدلي دي، په موسی کلا کې هم جنګېدلي دي، او فعلا د اوس هم د ښار په څلورمه حوزه کې ما یو کنډک چې باباجي په نامه دی، یو کنډک اوس هم باباجي کې پروت دی. دا په واري موږ دا ویلي چې زموږ کتاب د دغه ځای راخلاص کړي چې موږ خپل کتاب سرحد ته ویسو. نو تر اوسه پورې دا همکاري او کومک چا نه دی کړی چې زموږ کتاب راخلاص کړي دې ځای څخه. که فرضاً دغه ځواکونه چې اوس په باباجي کې دلته په اول خط کې پراته دي که دا خانشین ته انتقال سي او یا هغه کمربندونو ته انتقال سي، ستاسې نیمګړتیاوې چې اوس درته محسوسیږي هغه به څونه کمې سي؟ موږ نیمګړتیاوې به ډېرې کمې سي. بیخي دا اوس خو تاسو ته معلومه ده چې طالبانو د عمر په نامه باندې عملیات پلان کړي دي او دا ناکام عملیات دي. تاسو په خپلو شاید خبر یاست چې پاکستان ته د دوی د خاناشین څخه د دوی مړي او ټپیان پاکستان ته ولاړه. که زموږ ځواکونه د دې باباجي څخه را خلاص سي او موږ خاناشین کې ځای پر ځای کړو، موږ انشاءالله امید لرو چې دغه هلمند دا بعضې منطقې لکه د ګرمسیل ولسوالي، ناوې ولسوالي، مرجې ولسوالي چې دوی اکمالات کې امکان یې ولري موږ دا لارې بندې کړو. بله د خانشین ولسوالۍ امنیتي ارزښت څومره دی پر ګرمسیر، ناوه او لښکرګاه باندې؟ خانشین ډېر ارزښت لري. خانشین که چیرې موږ د لاسه ورکوو نو ګرمسیل هم د لاسه ورکوو. نو خبره ناوې ته ولاړه ده. خانشین حتمي خبره ده چې خانشین به موږ ساتو تر هغه وخته پورې چې یو څاک وینم په بدن کې وي. بل په 1994 کال کې لکه ما چې په خپله مقدمه کې مو دغه لیوه ډېره وځپل سوه د دغو پوځي امکاناتو د بیا رغېدو لپاره او د تشکیلاتو د کمبودادو لپاره داسې پلانونه څه دي؟ اوس فعلا موږ سره وعدې سوي دي، امکان دې ولري په دا نږدې ورځو کې د کابل څخه موږ ته 50 تنې نوي ټانګان راسي، سلاره ته راسي، او پلانونه مو دغه دي چې او دلته جلب و جذب مو مخکې چې اوس مو جلب و جذب ښه دی. اوس روزمره موږ دا 15 نفره موږ روزمره جذبوو چې څه کوو یې جلب و جذب مو ښه دی. بل او هغه کنډکونه چې زیانمن سوي دي دغو تشکیلات به ډېر کم وي؟ دغو تشکیلات فیصدي کم دي. انشاءالله په دا نږدې وختو کې به تاسې خپله ووینئ چې هغه تشکیلونه به هم د هغو کنډکو په راسي. قومندانان د کنډکو هم انشاءالله ښه خلک راغلي دي، فعال خلک راغلي دي، د دې منطقې سره بلد خلک دي، د دې اراضیو سره بلد خلک راغلي دي.
موږ وظیفه هم ورته ورکړې چې خپل د کنډکو تشکیل باید پوره شي. تاسې مخکې وویل چې د دولت وسلوال مخالفین مستقیما له پاکستانه راځي او ټپیان یې پاکستان ته وړل کېږي مړي هم که داسې چیرې وي نو بیا خو د سرحد ساتل دا په افغانستان کې د امنیت د ساتلو څخه یوه مهمه پروسه ده. مهمه بیخي د بارانچې ساتل دغه څو ولایتونه لکه کندهار، فراه، هرات تر غوره پورې دغه منطقې ټول د دغه منطقو څخه اکمالات کېږي چې بارانچې کې کوم دغه ولوېږي زموږ کنډکونه ولوېږي موږ تجهیز سو موږ ته هلته وسلې داسې غټې وسلې راته راکول سي او هغه ځای ته انتقال سو. زه اطمینان در کوم چې په دې خوا کې به بیا هېڅ څوک راتېر نه شي. نو کله چې دا دومره مهمه سیمه ده تاسې هلته مځکني قواوې لرئ د افغانستان دولت ولې تاسې ته د هوایي قواو زمینه نه برابروي الوتکې ولې نه درکوي؟ اوس خو تا ته معلومه ده چې تر اوسه پورې زموږ وسلوال پوځ داسې تجهیز نه دی. اوس باید موږ سرحدي لیوا باید موږ دلته هلیکوپټر یې درلودلی نه لرو. حتی چې زموږ هغه ټانګونه چې دي هغه هم پرسوده سوي دي زاړه سوي دي. نو اوس یې واده راسره کړې ده د 50 د نوو ټانګانو د سلاو واده راسره کړې ده چې داسې انشاءالله امید خدای ته لرم چې په دغه 50 ټانګه زه ما انتقال کړي بارانچه ته زه دا منطقه وساتم. صحیح. ګرانو کتونکو د خپرونې په دې برخه کې به یو لنډ ځنډ واخلو بیرته راستنیږو. بیا هم ښه راغلاست. په خانشین کې کومندان صاحب ستاسې سره نور کوم ځواکونه پراته دي؟ موږ سره پولیس ستا په ولسوالۍ کې پولیس ته یو پوسته د ملي اردو هم راسره سته هلته. او ستاسې خپله همغږي هلته څنګه ده؟ همغږي موږ هماهنګي لرو خپل مابین کې. فقط زموږ مشکل دغه دی چې موږ ته یا بلدوزر یا سکواټور راته راکول شي چې دغه زابرانو باندې پلان ما نور سامانونه یې ما انتقال کړي دي ګاډران لرګي ګاډر خمان د زابرانو کې چې اوبه پکښې تېرېږي دا مې انتقال کړي دي ټول مې وړي دي 2 پله مې جوړ کړي دي 3 پله نور پاتې دي. دغه سکواټور او تراکتور دغه شیان به څوک درکوي چا واده درسره کوي؟ موږ خو کوشش کوو اول چې په کرایه باندې پیدا کړو چا زړه نه دی تر اوسه پورې دې ښه کړی. نو موږ کوشش کوو چې په خپله وزارت داخلې ته دا پیشنهاد کوو چې په خپله راته رانیسي او موږ خپل د ځانه یې ولرو بوز ورته. او په هغه سیمه کې کله اوس خو دلته په هلمند کې د کوکنارو د کښت د اخیستلو پر مهال باندې په خانشین کې جګړه درېدلې وه اوس هغه کښتونه هم ټول سوي دي اوس څنګه دي او هغه د اوس پراګنده جنګونه شته داسې جبهري جنګونه لا تر اوسه پورې نشته. ستا جنګ ستا ټکان ستا مقصد موږ چې د خپلو پوستو ته یا شاو ډوډۍ رسوو بیا هنوي هماسې یو پرنجر کې نسو وړلی. بله دغه د دولت وسلوالو مخالفینو چې د عمري په نوم باندې عملیات پیل کړي دي دا به ستاسې پر قواو باندې څونه اغېز ولري؟ دا هېڅ تاثیر نه لري زموږ پر قواو باندې. دا ناکامه عملیات دي دا نوم یو نوم دی چې ورته ورکړی دا ناکام عملیات دي. دا شاید تاسو خبریالانو ته معلومه په هلمند کې دا ناکام عملیات دي. بله او داسې هم دی چې مثلا کله چې خانشین ته یا نور ولسوالیو ته موږ سفرونه کړي موجوده سرتیري له خپلو مشرانو ډېر شکایتونه کوي. دوی وایي چې موږ په میاشتو په هفتو حتی په کلونو باندې په سنګر کې ناست یو تازه دمه ځواکونه موږ ته نه راځي چې موږ د جګړې له سنګره ولاړ تازه نفسه قوتونه نه لرو. موږ کتاب ټول پاشلي دي چې په بارانچه په دغه کې دي په رباط کې دي زموږ یو کنډک مو په نیمروز کې دی یو کنډک مو په باباجي کې دی یو کنډک مو په بنادر کې دی یو کنډک مو په بګت کې دی یو کنډک مو په خانشین کې دی. نو موږ داسې تازه دمې قوتونه نه لرو. اوس جلب و جذب کوو انشاءالله امید لرم چې په دا یوه میاشت کې موږ په خپل یو ریزرو کته جوړ کړو. بله موږ داسې یو تصمیم لرو چې 300 نفري یو ریزرو کته دلته جوړ کړو په خپل لیوا کې. د افغانستان دولت کله چې په کابل کې هغه خونړۍ پیښه وسوله د خپلو مخالفینو په اړه باندې دریځ بدل کړي. ولسمشر محمد اشرف غني په بیانونو کې داسې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر وکړي که چیرې تاسې هر د دولت وسلوال مخالفین ولیدله همالته یې له منځه یوسئ. دا ویناوې کړي دي او دغه خپله پر تاسې باندې پر سرتیرو باندې کوم اغېز یې کړی دی؟
دا خو بیخي ډېره ښه خبره ده. دښمن دی داسې په وارې وارې سوي دي مخکې سابق چې دښمن نیول سوی دی په مقابل د پیسو کې یا یوه میاشت بندي سوی دی بېرته هیله سوی دی. ما په خپله تصمیم داسې دی څوک جنګ را سره کوي زما سرباز را وژني زما تور سري پر ما ژړوي زما تصمیم هر څوک چې زما سره جنګ کوي زه به هغه نابودوم پرېږدم بیا نه. او د هلمند د کوکنارو د کروندې د مرکز په نامه باندې هم بلل کېږي د ډېر کوکنار کرل کېږي او بیا له همدغه لارو څخه چې اوس خلاصې ولاړې د همدغو خلاص دروازو له لارې څخه انتقالېږي د قاچاق. تاسې دغه قاچاقي برخې په اړه باندې وغږېږئ چې هغه سرحدونه داسې خلاص ولاړ دي او دا پر جګړه باندې څونه تاثیر کوي یا خپله مثلا د دولت وسلوال مخالفین څونه ایمان کوي؟ دوی ټول وسلوال مخالفین ټول د دوی مادي امکانات د دغه کوکنارو څه دي د دوی ټوله مالي کومکونه چې دي د تاریاکو څه دي چې دا د خلکو څخه یې ټولې جنګ پکې یا مرمۍ پرانیسي یا سلاح پرانیسي یا په خپل خلکو ته ډوډۍ پرسي یا بل کار پکې دا ټول دغه تاریاکو څخه دي. خو لارې خلاصې دي روزمره په کاروانو ځي. که چیرې په هلمند کې د کوکنارو کښتونه ودرېږي او د قاچاق مخنیوی هم وسي څه فکر کوئ چې پر جګړه باندې به څه ډول اغېز پر جګړه باندې ډېر ښه تاثیر لري. دا جنګونه به کم سي دغه فسق و فساد به کم سي ټول فسق و فساد دغه تاریاکو څخه دی. دغه نشي ځوانان چې ته په دا ښارو کې وینې دا به کم سي او چې کوکنار ونه کړي نشه به د کمه کوي. او یو بل شی هم دی چې د دغه خانشین او دوشي په ولسوالیو کې ځینې ډبرې پاکستان ته قاچاق کېږي چې د دغه په اړه ستاسې معلومات څه دي؟ اوس هم روانې دي که زه وایم چې زه بارانچې ته ورسېږم د دې غره یوه ډبره به بیا اخواته ولاړه نه شي. اوس هم روانې دي. د دې مخنیوی څنګه کېدلی شي؟ د دې مخنیوی موږ چې بارانچه ونیول د دې مخنیوی خود په خود دی بس لارې بندې دي. او داسې څو میاشتې مخکې د افغانستان د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د پاکستان د بیرغ د راانتقال او دلته دوی د غونډې د جوړېدو او د راڅکېدلو یا د یرغل خبره کېدله دغه شی تر کومه بریده حقیقت دا خو واقعیت چې دوی خپل بیرغ درولی و پاکستان او بیا هلته ورته نوشته کړي وه چې یعنې بارانچه یعنی دوی داسې کړي چې دا نو یعنې زموږ ده. خو بیا بعضې افغانان طالبان پکې کې وو چې هغه دغه ورسته کړي وو. یعنې خپله طالبان د اقدام کړی وو؟ بعضې افغانان طالبان ستا پکې کې ټول نه دي د پاکستان مزدوران بعضې ستا پکې کې با احساسه خلک ستا پکې کې. سمه ده. مخکې موږ د هوایي ځواکونو خبره وکړه لکه فرضاً د بارامچي سیمه تاسې ونیسئ او د کورنیو چارو وزارت تاسې ته هوایي ځواکونه درکړي خپله د هلمند په ټوله کې د جګړې باندې د کمښت کوم تاثیر به رامنځته شي؟ بالکل به داسې کمښت راسي چې هر څوک به په خپل ژوند باندې پوه شي. فقط چې سرحد بند شو جګړه بنده ده چې د ده اکمالات دا خوا څخه ونیسي د ده ټپي و زخمي و د دې خوا څخه انتقال نه شي نو بیا جګړه څنګه کېدلی شي؟ د زخمي سیده مستقیم باندې په پاکستان کې تداوي کېږي دا خوا څخه اکمالات یې د هغې خوا څخه کېږي نو چې لاره دې پر بنده کړه نو بیا خود په خوده پر جګړې باندې تاثیر. او دغه څو کلونه چې تاسې ځواکونه د خانشین په تاغز و ملخان کې پراته وه هلته د محلي پولیسو ځواک جوړ نه سو. محلي پولیسو په اړه مو نظر څه دی؟ کوم اغېز لري په سیمه کې چې جوړ سي؟ خو ډېر ښه محلي پولیسو په هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده. په هلمند کې ما تر یو سرحده چې ما د دې ولسوالیو محلي پولیس راته معلوم دي عینا د نورو پولیسو سره وژه پر وژه وظیفه اجرا کړې ده څوک چې ناراضه هم نه دي. او کله چې دغه تاغز و ملخان باندې بریدونه کېدل داسې معلومات خپرېدل چې ګنې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکه کې داسې مجهز جګړه مار موجود دي چې هغوی پر پوستو باندې شپې له مخې بریدونه کولی شي او هغوی هر څه په نښه کولی شي یا ورته ښکاري یا داسې مجهز هغه د شپې دوی یو رقم حینکې لري او یو رقم توپک دی چې نه پوهېږم چې ایران ورته ورکړي دي یو رقم توپک دی دوربینداره توپک دی بیا په هغه عینکو کې د شپې عینکې لري چې هغه سړی پکې کې معلومېږي پیرهدار خو ولاړ په تاریکه کې ولاړ مګر دی یې ویني په هغه عینکو کې
نو دغسې بعضې دغسې اوس موږ کړي دي زمیني موزې مو جوړې کړي دي اوس موږ غواړو چې نور لم که دغسې کواټر او دغه زموږ په لاس باندې راشي لا به بیخي موږ خپل استحکامات تر دې لا اضافات جوړ بله او دغه کنډکونه کله چې سقوط شول او هغه پوستې داسې ویل کېدله چې ډېر شمېر زغروال موټرونه ډېر امکانات ډېر وسایل د طالبانو لاسونو ته ورغلل دغسې وه دا په دغه جنوبي سیمه کې نه هغه نوزاد کې امکان دی ولري چې دا کار سوی مساکلا کې امکان دی ولري دلته ډېر ناچیزه دغه ستاسې د خپلو ځواکونو څخه دلته ډېر ناچیز شی نه دی داسې ورغلی او هلته چې کله ستاسې ځواکونه پراته ول خلکو سره وضع و چلند څنګه و خلکو سره موږ دا خلک اوس هم د هغو خلکو څخه ډېر ناراضه دي وشرجین ټولوي ډوډۍ ځینې غواړي د تریاکو پر جریب باندې نه پوهېږم چې 15 سیره دي 4 سیره دي څونه دي دا تریاک ځینې ټولوي پیسې ځینې غواړي نو خلک ډېر غریب و مسکین خلک دي دوی سره ډېر ناراضه دي دا چې موږ امنیت وساتو دا خلک بیخي بالکل موږ سره همکاره دي خو دا چې اخو ته لارې هیله د پاکستان نو دوی بیچارهګان د طالب زیو راځي چې زړه یې وغوښت پرواز کې یا بارانچې ته تللی شي چې زړه یې وغوښت بېرته ځان رسولی شي نو اوس د هغو تر تاثیر لاندې دي نو اوس او هغه دوه کنډکونه ستاسې ده چې په نیمروز کې پراته دي هغوی خو به د کومو تهدیداتو سره مخامخ نه وي نه هغه انشاءالله هېڅ شی نشته یو په رباط کې دي رباط جالي کې دي هغه کې په غرو کې پوستې دي لوړې ښه مستحکمې پوستې دي هلته هېڅ شی نشته هغه سرحدونه ساتلي او هغه ساتلي دي هغه جوړ دي هغه بالکل یعنې تاسې څومره ډاډ ورکوئ چې فرضاً په څومره موده کې به ستاسې هغه پوځي امکانات چې اوس نشته یا فرضاً ځینې اړتیاوې تاسې لرئ او په تشکیلاتو کې ځینې مشکلات لري دا به رافه شي موږ سره وعدې سوي دي ما مخکې درته ویل زما چې 50 ټانګو واده زما سره سوی سره در سلاو پورې چې هغه ما ته راورسېږي انشاءالله زه امید خدای ته لرم چې بارانچا به موږ په سرعت کې ته یې ونیسو او د باباجي په اړه پوښتنه کوم دا باباجي کې د دولت وسوال مخالفین هم هلته په سنګر کې پراته دي افغان ځواکونه هم دلته پراته دي موږ چې کله سیمې ته ورغلي د سرتیرو څخه مو داسې خبرې اورېدلې دي چې هغوی وایي چې موږ ته دا امر وشي موږ یو ګړی دا سیمه نیولی شو یعنې خپل مشران موږ ته امر نه راکوي د دې دپاره څه نیول دا زه اوس درته وایم په دغه خپل کنډک باندې د ساتنې بیا هلته بیا ساتنې دغه غواړي چې هلته پوستې باید ولوېږي که اوس دوی آماده سي یا محافظتي یا دغه یا قمنداني امنیه دوی آماده سي خپلې پوستې هلته امکانات پیدا کړي دوی خپلې پوستې هلته واچي دغه یې اسانه دي عملیات یې اسانه دي او یو بل شی هم د دولت وسوال مخالفینو په صفوفو کې د هغوی تبلیغاتي سرچینې ډېرې غښتلې دي د دولت هغې چې دی هغه دومره فعالیت نه لري ولې هغو خو داسې چې د هغو تبلیغات خو ټول دا خو مذهبي ټولنه ده افغانستان ټول مسلمانان دي ټول مذهبي ټولنه ده نو دوی په اطراف کې ټول د اسلام په نامه باندې د دوی تبلیغات په دې نام دي چې دا کافران دي موږ مسلمانان یو چې په دې باندې جهاد روا دي اوس ټول دنیا پسې ده حتی تر ګوروانه پورې اوس په دې سیاست باندې پسې شوي هغه تبلیغات هم دوی کوچ دي خلک ښه قاتلانه جین لري بله نور ولس ته څه واسه او نور کوم څه بس ولس ته دا وایي چې په دې ملک کې نور د دوی سره باید همکاره نه وي او که څوک افغانان وي رښتیا د افغانستان وي د افغانستان بچی وي پر افغانستان یې زړه خوږېږي بس د جنګ د لاس واخرات چې خپل د ولس په بغل کې دې ودرېږي سمه ده ډېره زیاته مننه قومندان صاحب شکر ګرانو کتونکو په ځانګړې مرکه کې مو د هلمند د 4مې سرحدي لیوه د ستونزو نیمګړتیاو فعالیت او د شفاق عملیاتو لپاره د چمتووالي په اړه باندې دغې لیوه له قومندان سمنوال الله نور خان بارکزي سره خبرې وکړلې ځانګړې مرکه همدومره وه ډېره زیاته مننه قومندان صاحب